تازه خبر پکتیکا د بې پیلوټه الوتکې برید کې یو موټر په نښه شوی دی. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. راپورونه وایي د پکتیکا د ګومل ولسوالۍ په ترخې سیمه کې د بې پیلوټه الوتکې په برید کې د وسله والو یو موټر نښه شوی دی. د قبایلي چارو خبریال لال وزیر لیکلي چې په دې برید کې تر اوسه د 8 وسله والو د وژل کېدو پخلی شوی دی. د لومړنیو معلوماتو له مخې د قومندان هارون مشهور په زرار کنډاپور کسان پکې نښه شوي دي. په خپله طالبانو تر اوسه د دغه برید د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. او بل خوا ترافیکي پیښې بلخ او کندهار کې 8 تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. راپورونه وایي د بلخ د شولګرې ولسوالۍ حسن علي خیل کلي کې په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. اخوا بیا د کندهار هرات پر لویه لاره میوند ولسوالۍ کې د یو ټریلر او زرنج ترمنځ د ټکر له امله 3 تنه وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلي خبرونه. تر بیا په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.